राइट ډیر میلینګز تا select receptions information exists insert new field وګوره دې کې خو ما سره ډیټابیس نشته دی خو زه به جوړ کوم اصل کې ډېر start mail merge یا داس کارو کې چې create new one دونه لري پس نشم راتلی صحیح ده نه او کسٹمائز تراش او سو والا بس دلاندې د تخته شو ریموو یې کاسل کړیر ډیلیټ 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 وزه به سو والم ها title delete first name last name company name last name में तेरशे और एड्रेस लैमन पजे बजरी नेम सबल और कम से फुल एड्रेस दागे ने पास डेर सेलेक्ट ओके दर कम से फॉर एग्जांपल हामिद जिक्स जलालाबाद वसीम काबुल company name USA Khalid say for example UNICR say Kabul shit that's safe career my total data that's the video can you did it now وزیر دقه سے وما فیلڈ والے فرسٹ نیم مخامخ د سوري کې ډیر اصل کې स्टूडेंट या एम्प्लॉय नेम और द रूलर वाले और दलते के टैब डिजाइन कैसे के दस ठीक है एंटर इट तो तरकम से दा पोस्ट दे फील्ड तराश डेर दिसे के और सो के दे फील्ड बांधे कंपनी नेम वाला असल क्लियर डबल तस्वर का मसल क्लियर कंपनी नेम और बिया डेर सो के दिसे क्लियर जब वालम दिसे न से एड्रेस डेढ़ जबल तक के इंसर्ट मर्ज फील्ड दबराशम सब और कम दे से कैसे क्लियर 10 सेलेक्ट कर दे से तो तरकम से स्टूडेंट कंट्रोल ई स्टूडेंट एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन सिंग चिमंग और डेटाबेस जोड़ को ना दामन और का सर बे में सो कर दे ना हाइलाइट प्रीव्यू रिजल्ट नोगरे माते रिजल्ट्स राता राखलो ओसो gore dise na mu next result tasu tle shasel clear you can take and go one tle shaw akhiri number record tle shaw find reception se karke asal clear find reception da matlab dena che zo yo ka search ka masal clear lagazor kom chis su kam kam no clear Khalid Yunus find clear rata ishte baki go back one Wasim Khalid dadri dina زبراشم وسیم اور جب سو کم ریزه کې فایند بیک نو ګوره ماته اتوماتیکلی فایند کی دس فیلډ مطلب نا زب بای کمپنی دا کوم اصل کډیر چې کم کس ما سره سه فار ایگزامپل په 6 کې دی نو هغه ماته سرچ کا فایند نیکس نو ګوره دا کس ما سره 6 کې دی دا سه یو بل مسره دی اټو چیک فار ایررز کچرستا په دی دا کس ایررز نه په دی میلینګ کې یا تانه یو غلطی شوی یا دا فایل د بل ځای توړي یا ډیلیټ شوی نو اټو چیک پتا سوان کې ویډیر پدې کې زیات کرمږه وګوره چیک اینڈ پاسینګ رپورټ ایچ زیات کرمږه دا سیمولیټینګ استعمالو سیمولیټ وی کاپی تاسل کړی اینڈ مرج رپورټ ایررز ان ا نیو ډاکومنٹ که څه غلطیاں دي کی وی نو ماته راک او کړی بس ماته دغه پیج راکا او دا کار دی نه دی دا مسره وایند اپ کا دا اوکې کړی دي زینا دی واز نو میل مرج ایررز هاف بین فاوند نشته مسره اصل کړی او زم چې نه کمپلیټ د مرج پاسینګ ټو رپورټ ایچ ایررز as it occurs دا اوکې کړی نو دې ماته دا کمپلیټ کړی ماته به ځان لو ګوره پیج تاسو امخ کړو کنه ډیر ځان پیج کې در کړی خو تاسو به دا میلینګز کار نه کوي ځکه چې هغه تعالی ختم کاسل کړی بس نو به جدي د پر اصل کې موږ دا چیک ایرر استعمالو وی کین یوز دس چیک ایرر نو مطلب دا چې ها په یو پیج کې نه در کړی تعالی بلکې تعالی په یو ډاکومنٹ کې یو ریکارډ تعالی در کې اصل کې څنګه چې مخکې موږ ویلو نه
لکه چیک مطلب دا کدی کې څه پرابلمز دي اصل کې پرابلم د ډیټا یې اصل کې دا مونږ یو نه مخ کې ډیلیټ کې دي شي فایل نوم چینج کې دي شي لوکیشن چینج کې دي شي اصل کې ایکسس کې کوم فایل دی دا غیر ایررز مونږ ته زیات کر راځي نه او اصل کې ډیر دا میل مرج جواز دی پر نه استعمالي کې ډیر میل مرج مونږ په نتورک باندې استعمالول شي ډیټا دې زبل ځنه بزر عالم اصل کې ډیر هغه ته زم اصل کې اون سورس زبر هغه سورس چینج کوم اصل کې ډیر او هغه بیا څه دي ما سره آوټلوک نم کې دي شي د آوټلوک نظر ایمیل نظر ډیټا رالم نو ما سره نو مخ کې سرور اف کې دي شي کنه ډیر اصل کې افیسونو کې زیات کر سرور باندې کار کیږي ډیر نو بیا ډیر ما سره صحیح طریقې سرکار پدې کې نشي کولای سر کې ډیر دیټس وای د ته چې بس دا ماته وایند اپ کا ایرر چیک کپکی ټیکه کا او کني بس ماته میل مرج سکا سٹاپ کا ته نو کار پکې زنه کوم سر کې دا لپاره اټو چیک فار ایررز سرچ کوم سر کې سرور کې ایرر نه په کلاینټ کې به ایرر تاسو د کلاینټ نشي کولای ایرر چیک کول ډیر دا به سرور کې اصل کې ډیر ځکه کلاینټ نه خو د ډیټا راځي اصل کې ډیر آوټلوک تاسو رقم ځکه ډیر افیسز کې بتاو آوټلوک یوزم کې کوم افیس کې تاسو افیس کې آوټلوک کنفیګریشن ها آوټلوک کنفیګریشن داسې چې هغه د لپاره ته پوزیشن چینج کول شي د هر ځای نه اکسس کول شي ډیر لکه اوس دا کمپیوټر دی په دې کې ما ځان ته آوټلوک لاګین کو بس زما د کمپیوټر نرسه ماته راسي ایته ډومین انوایرنمنت وته ویل شي خپل یوزر نیم پاسورډ ولور کا کستا چې د کم سیستم سیټینګ تا پاره کی کنه راشه بل تک نو ما خپل سیستم سیټینګ دي ځکه انده راوستي شي ایته ډومین انوایرنمنت وته ویل شي ډومین کې داسي آی پی به خامخا کنیکټ کیږي بل سره له بدا کار کیږي ډومین ون خدا سره نه راځي ما سره فینیش اینڈ مرج تراشه اثر کې ډیر تاسو ته ویلو کنه ایډیټ دا په غلطی نه کوي مثال دلته امین دا کنزکس په ځای ته شیر شي دا دس نه هغه کوم څه ایرر وساتي ایررز ما سره یاد آوټلوک نه کیدی شي یا چې کوم ځای کې تاسو سره ډیټابیس پروت دی کوم ځای کې تاسو سره پروت دی ډیر اصل کې موږ سره ګور داسي ښه تاسو ته ما پرې خو دې مو خل زلک به ته کوم ډیر تاسو په کنفیوز شدي وجه ما تاسو ته پرې خو دې ګور داسي نه لکه ما چې د ایکسس ډیټابیس جوړ کړی دی ما ته پته نشته ځای کې پروت دی ما سره لکه د کرنٹ عالم دي څخه ډیر او ام اس ایکسس کې ما یو ډیټابیس جوړ کړ سه فار ایگزامپل پته نشته کوم ځای کې ما سره پروت دی آی هاف دا مې ځکه پرې خو د ما تاسو په کنفیوز شې اس ایکسس نه پیږي تاسو ما ډیکلیئر نه کړی رسل کې ګوره دا ډي بي ډیټابیس تر عالم دي زنه ډیر مای ډاکومنٹ کې ما سره دی نه زبې ای کې والا بیا به ډي کې والا مسله کړی کم ټو مای کمپیوټر and then ما ای کې واغس دي زنه او دې لمه سور ډیټابیس .accd وی دا مې کې کړی دی او سو مې کو دې دا مې کریټ کا اصل کوم ډیر دغه سره ای کې ما د ډیټابیس واغشت ګوره زرا سم دې چې ګوره مختلف پرپسز دي دا غي لبزور کم سے فار ایگزامپل std info دا مې اوکے کړی دی آیډي خو پرې دا در کوم std نه دا غي ایڈریس دا کورس ټایټل وغیرہ وغیرہ سیف شو دا مې کلوز کا سکتے ہیں اس دې تراشه ریزلټ وتا ورکا سکتے ہیں در کوم سے فار ایگزامپل حامد پشاور او डी आई टी در کوم واحد سے فار ایگزامپل کابل डी बी ए वसीम से फॉर एग्जांपल जलालाबाद से फॉर एग्जांपल माउस वाहिद से फॉर एग्जांपल अच्छा दुर्कोम यूनस से न्यूयॉर्क जम्बुहा से नथिंग हमें क्लोज कर दे दीजिए हम एक्सेस फाइल डियर न बके डियर गोरे डियर उस राशि मेलिंग्स था existing list taraşa sakriye existing list direct tal nadir ke new source ta barash पर new source ke barash other advanced ta da ba next kariye sakriye aw da barash Microsoft Office 12.0 access database engine already provided da bakle kariye कोई confusion de this as da para e talasha aw pa e ke database ruchat ka database 1.accd da ruchat ka sakriye टेस्ट कनेक्शन बया न की कार्ड है असली के दा ओके कर दे देना और दा का टेबल पे के मा सरो द नेक्स्ट एंड देन फिनिश बैडरसो का हम दा का फील्ड दा सर मौजूद दिया सर कर दे से कि ना तो वर्क हम जैसे स्टूडेंट आईडी यो टेबल और कर दे ना ओगोरे द बराशम इंसर्ट फील्ड द बराशम आईडी वो इंसर्ट कम दे से कर असली क्लोज द वर्क हम से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम और दल दबा इंसर्ट फील्ड तराशम दे दीजिए कि स्टूडेंट नेम बहुत वाला एड्रेस दल दब
نه اخو داسې نشي چې کول ډیر که دغه فایل تاسو سره په چېرته کلاینټ باندې ډیلیټ شي نوم تغیر شي ځای ولا پوزیشن ولا چینج کا علي به تعالی ایرر درکړي ایرر خدا نه دی کوئی فریم دیټ ډزنټ میټر پریویو ریزلټ او مخکې ریکارډ دی کم چې په مایکروسافټ اکسس دی اټو چیک فار ایررز ته چې ایرر زی ماته راکو ماته په یو بل ډاکومنټ کې راته راکړه there is no error still وګوره ټول ریکارډ زماته په یو پیج کې اتوماتیکلی راته راکړل سکتی خو تاسو سره ډیر دا میل مرج به تاسو سره بیا کار نه کوي په دې پیج کې ځکه ونس هغه ایرر چې ایرر پیدا نشو بس کمپلیټ ہے کمالا ماته وی نو ایررز ډیفاینډ او دینه پس ډیټا سره ګوره ته سی ویډیو لوک specify how to handle errors that occur when completing the mail merge you also have the option to simulating the mail merge to see if any errors would occur ډېر دا موږ سیمولیټ کولم سیمولیټ مطلب کاپی اغستلی اصل کې ډېر نو کوس دغه ډیټابیس say for example دا ډیټابیس ما سره دا ما سره یو بل کمپیوټر کې پروت دی په ای کې نشته دا ما سره یو بل کمپیوټر کې دی ډېر نو مطلب دا دی چې دا یو خدای یو کاپی والی او بل دا خبر ده چې دا ډیټابیس که زه نوم چینج کوم یا وټ ایور لکه زه ورکوم say for example my database dot ACCDB دا نو غلط شو ګوره ښه my database dot ACCDB دا نو تور کا سکتے ہیں انٹر دوستو ان یوز دی this in use دا ما سره in use دی اصل کې دی ګوره close any programs وګوره ښه زبدا close کم دی ځنه سیو به کم په ډیسکټاپ باندې my data and then close this one as well ځکه ما سره ډیټابیس پروت دی کنه زبراشم دا به چینج کړم data ACCDB دا بلوک زبراشم ډیر هغه فایل بکلو کوم دی ځنه open اور اب شنو د فایل my data ما دا سوي opening the this yes we connection لمبيرا والا ته هم بس اوکے کډیر رې کرا ته ماته ډیټابیس find data source ګرځاو پسې د قصې یو ځای مې کې ته بیا ایرر درکې آپشن بیا تاسو راغم د چې ریموو ډیټا هیډر سورسز وغیرہ وغیرہ زم ختمه کړی دی ریکارډ یې ما ترا ک وړي ما سره میلینګ سکیږي میلینګ ما ته کار نه کوي اصل کړی اټ وونټ نو ډېر دې د وجه نه ویتر لمبه چې کړه دا فایل اوپن کې نه لمبه ته کنیکشن قائم کاږي سره ډېر my data ز فایل کولاو ما ته yes we select from string for ما سره نشته دی چانو راوالم ته چې دې لسنوم ورکا اصل کړی یو نوم ولا ما ورکنه سم ورکا اصل کړی a triple a اصل کړی او دا دې test connection succeed دا کړی دی you got it now mailings so is there any error still what we know there's no errors you got it now مطلب دا ډیر چې کله دا ډیټابیس نه دی دیو څنګه بل ځای ته موو شي لکه سم ما سره دا کمپیوټر دی او بل کمپیوټر دی ته هغه ځای څخه ډیټا راوچتم کاغه نوم چینج کړي دی بیا مال ایرر سرچ کوي سر کې چې اف کورس these are your errors او دا میل مرج نه دی دا تا بس کی باس بیا کو هغه ډیر ریکارډ تا اډ کړي ته پر ډیټابیس کې دی سایت ته بنا راځي تاسو سره ایررز لکه وګورئ ما سره اوس دا ایررز روستو پتا سو لینکس کیو په ایکسل کې آی کوم سره لینکس شته دی اوس ما سره دې کار کوي ته بس دا کمپلیټ کا اصل کې ډیر ماته آټو چیک مطلب دا چې سونه کارونه ما سره د میل مرج کیږي ا بیا نه کیږي اصل کې ډیر کو په هغه ایکسس فایل کې سو ریکارډز اچي اول ته بیا نه راځي تاسو اصل کې ډیر خو خدا ان وی بیا راځي اصل کې ډیر تاسو ریکارډ او خدا ان نه وی ډیر نو بیا خدا موږ آټو کمپلیټ کړی اصل کې ځکه هم سو کمپلیټ د مرج آپشنز اینڈ پاس ټو ریپورټ ان ایچ رن اکرز ختم کرا ته بس دا کمپلیټ کما تاسو کې چې کله کمپلیټ شي بیا به تاسو ډیر دا ډیټا واپس دي زتا ناراضي اصل کې ډیر دا څنګه دا ریپورټ کم ډیفالت حالت ته دا یو اصل کې ډیر ځکه سیمولیټینګ موږ اصلي کولی شو سیمولیټینګ وی کاپی تا او ډیټا کمپلیټ مرج مطلب دا دی چې بس دا کم ار سماته کمپلیټ کا او ماته ریپورټ راکړه اف دیر سم ایررز او چې کمپلیټ د مرج وداوت پاسینګ ریپورټ ایررز ان ا نیو ډاکیومنت ماته دا ما پاس کا واسل کړي عمدار ته هم دې چې پرې چې په کارو کوم اصل کړي کزر اعظم دې ماته بیا اصل کې اویلیبل اصل کې بیا په ذکر کولې شم اصل کړي خو مالي الټا ټوټل ریکارډز را ترا کړ دې چې these are your records you got it now نو موږ چې کله د یو ډیټا د ایکسس نه راولو نو تاسو په دغه د پاره بیا څه کوي ډیر ایگزیسټینګ لیست په راځي تاسو به نیو سورس اپلای کوي اصل کې ډیر ځکه دیس مای سورس او پای کې ډیر ما سره دا نشته دی اصل کې ډیر ها موږ ډیر د کنټرول پینل نم ډیټا راوستي شو د کنټرول پینل نه اصل کې ډیر
خدا غي د لپاره به تاسو لیکي اصل کې ډیر ODB CD سن به یوز کوي د وی ډیټا سورس نه अब सिंगल ډیر अब الته کې سٹارټ تراشي دي چې ګوره تاسو یو میثड اپلای کوم ډیر دي نه که تاسو ډیټا په نتورک باندې ته واړی شیر کې نه او ستاسو ډیټا ته څوک نقصان نه رسي اصل کې ډیر بیا به تاسو د وینډوز اتنټیکیشن ایڈمنسټریټیو ټولز ته راځي ډیر تاسو او پای کې تاسو سره اصل کې ډیر ډیټا سورس دی اصل کې ډیر بیا تاسو سره ایکسل فایلز راولي ته هم اډ ایکسل ډیسن نو ما سره کوم یو فایل دی مایکروسافټ ایکسل او دا بس ډیر چې کم تاسو لري دا به فینیش کې اصل کې ډیر مطلب دا تاسو سره کم یو سلیکټ ورکبوک کم یو 2000 صرف دا دی دا غي نه زیات تعالی دین شي در کول اصل کې ډیر وینډوز 7 کې تعالی 2007 هم در کې اصل کې ډیر خو کوی تاسو سره داس یو افیس 2007 یا ایکسس وی دا د پربته دا آپشن چوز کړئ نو دې تاسو کې موږ ODBC کنیکشن وته ویل شو یو ګاټ اټ نا مطلب دا چې تاسو واړې چې ډیټا ما سره دغه نشي لکه سیستم ډي سیستم جوړ شي اډ تراشه دي زنه ډیر او مایکروسافټ ایکسس په دې ځنه تاسو یا ایکسل شو یا مایکروسافټ ایکسس شو دا تاسو ډیر دي زنه غستې شي اصل کې ډیر دې تاسو کې موږ ODBC وته ویل شو نو مطلب دا چې یو ډیټا کله تاسو مایکروسافټ ورډ تراولې نو آټو چیک کمپلیټ مطلب دا دی چې سونه ایرر ما سره د یو بل کمپیوټر ناراضي هغه ما ته پاس کا ختم کا او دا میل مرج بس کا ځکه چې نو ریکارډز د خپل ډیټابیس کې نه واړه مسل کړی دا د پرمو د آټو چیک فور ایررز یوز کوو دا څه ډیر موږ سمپلی کتا سو واړه چې دا تاسو سره مرج اپ نشي اصل کړی او زه واړم چې ریکارډز راولم د ځکه نه ټیک ا نیو فایل راځي ډیر دي چې میلینګز تا میلینګ کې سلیکټ ریسپشنز تراشه اومدا ک ډایرکټ ډیټا سورس سلیکټ کمای ټوټل ډیټا یا موږ سره په کوم ځای کې په ای کې وصل کړی په ای کې ما سره ډیټا and then SSD without this an open کړه ډایرکټ open کړی دي سینا وګوره اومکه سلیکټ ریسپشن دي سینا والے ID والا اصل کړی then name والا دي ځکه ډیر اصل کې check std name دا ډیر موږ سره اصل کې address والا دي ځکه you can take address as well address او سو کړی دي سینا بس ما دا درې واغ اصل کې finish merging finish and merge دلته کې دا لاست ټیبل ورکړی دی یا به ته چاته سند کې یا به ته دا ډاکومنٹ پرنٹ کې او یا به ته انډیویډوال ډاکومنٹ کې غواړي تاسو سره سو ریکارډز دي کو زه پریویو ریزلټ کلیک کوم ډیر ما سره 1 2 3 4 ریکارډز دي اصل کې ډیر زه غواړم نه مال د 1 نه 2 پورې ریکارډ راکړه اټو چیک تعالی سکول هغه تعالی ټول در کول اصل کې ډیر او فینیش مرج سکر کې اصل کې ډیر زه غواړم چې د 1 نوالا تر 2 ریکارډ راکړه نو ټول ماته مرا کا اصل کې ډیر لوک وګوره دا 1 او دا بل ما سره 2 وګوره ډیر بل ریکارډ ما سره دی کې نشته دی اصل کې ډیر زه غواړم نه ماته ډیفرنٹ ریکارډز راته راکړه ټول راته راکړه نو ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ ته ورشي آل به کلیک او دې ځنه بتاو کې اصل کې ډیر وګوره 1 this is my 2 record this is my 3rd record and this is my 4th record دا قسمه راکړه دا قسم ډایرکټ هم زه پرنٹ کولم شم دا اصل کې ډیر ځکه ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ نه لکه استاد یو کس وی چې به زما په ډیټابیس کې سونا دغه دی لکه دې په یو کې هم سمپل کړي شي لکه دا 1 پرنٹ کا 2 دا سه فار ایگزامپل 3 دا په یو ډاکومنٹ کې تعال درکې کته یو کس وی چې نه یو ریکارډ دی ته الریډي مخکې ما دا کړی دی ډیر زه غواړم چې یو ریکارډ په مختلفو یو پیج کراواله دا د برابر تاسو فینیش انډیویډوال ډاکومنٹ ترازه دا سیمه دا پرنٹ کولم شو سر کړي آل پرنٹ کا دا کرنٹ دا اوس نه ریکارډ را دا پرنٹ کا یا تاسو رسل ریکارډ دی د 1 نواله تر 54 را دا پرنٹ کا نو را دا پرې دا سر کړي کچره تاسو انټرنیټ موجود دی اصل کړي تاسو ما ویلو کنه چې دا ملمر جواز د پرنه استعمالي کې جواز پرنټینګ په کوم ډیر دا موږ سند کولم چې چاته اصل کړي زه بچرته اعظم اصل کې سندینګ میل میسج ټو چې کوم آوټلوک کې تاسو رینا STD نیم ابدي په خپل غو نمبر چدي اصل کړي کچره تا ایمیل ورکړي ایمیل هم تعالی درکې اصل کړي زه ته چې به دا کرنٹ ریکارډ نه دی د کسته سند آوټ کا کتا چرته ایمیل 2 کلیک کړي نو هغه ته ورکول شي رته زنه ایمیل بته دي چې ځان سره 8K وځان سره وړاندې او لمبه بدن سره دا 8K لګوره تاسو کله یو سلیکټ ریسپشن نیو ټایپ لیست لینا نو پای کې تعالی لاست اینڈ کې درس در کې اصل کړي میل در ایمیل در کې اصل کړي ګوره ښا گو ټو ټیب وګوره تعالی ایمیل دې در کې اصل کړي داس لاست اینڈ کې یا بدل د کې ایمیل سلیکټ کې اصل کړي وګوره دا ایمیل دې ما سره اصل کړي آی کې هر ایمیل دا ایمیل چې لیکلې هغه د څنګه ډایرکټ او بس ډایرکټ ایمیل مو ترجمه دم سره دی ایمیل ما ته ایمیل اصل کې ختم کړو نو ما ته صرف کسٹمائزیشن سمپل کو ما دا ایمیل ته ډیلیټ کا اصل کړی کته وی چې یو ایک دفعہ کیسے کروں گے اس کو میں اس کے آگے پڑھتا سو بیا آؤٹلک ہم پکار دے گورے سٹارٹ تراش دی زینا آل پروگرامز تا دم سو ډیر د آؤٹلک نه صدا ګوره خام دا دې زنم کې ګډیر جست گو ټو آؤٹلک
look, Office and then Microsoft Outlook da aसल के लिए da मसल this Outlook अول बता दा हर सगा तो define के लिए SMTP और दा टूल बहुत define के लिए खा ID और दा सब के अले बता सारा setting की continue with no emails with them yes दे बता ना email messages ता ना word यार असल और दस्ता का personal email दा पर दा इस्तेमाली के लिए this inbox where इस पके